بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې لمن دیم چې ټول به راجوړ اوسئ. نن 14 درس وایي د هوم ټاب بخش کې فونټ ګروپ کې چې کوم کمانډونه دي دلته هغه وایو. فونټ خپله د لیکلو مختلفو سټایلونو ته وایي، یعنې د لیکلو مختلف سټایلونو لیکلو هغه بخش دی، هغه ټول کمانډونه دلته دي. نن به سټیټ په سټیټ هر یو جدا جدا ووایو. کنټرول W کنټرول N. په لومړي کې د فونټونو چې دي دلته د لیکلو سټایل چې دی دا چې دی ټیم اف فونټس چې دی د دې یو هیډینګ لپاره د یو باډي. مثلا اوس موږ د فونټ په نام یو فونټ د هیډینګ ورکوو. کنټرول الټ 1 کنټرول E. دلته هم زه لیکم ایکوال RND. لومړی بخش چې دی دلته اوس لیکل په دوه ډوله دي. یو دغه چې دی دلته هیډینګ وایي، هغه سرخط موږ ورته وایو دا دی، او دلته کانټینټ ورته وایي یا باډي ټکسټ هم ورته وایي. د دوه سټایلونه جدا جدا دي. دلته موږ کولی شو هر یو ته جدا جدا سټایل ورکړو، د هرې ژبې جدا جدا فونټس وي. موږ کولی شو د هر ژبې دپاره، یعنې د هر ژبې فونټس دلته وکاروو، هغه د انګلیسي ژبې مربوط چې کوم دي. بعضې پکې ډېر مشهوره دي، بعضې نه دي مشهوره. لومړي کې هیډینګ چې دی دلته خپله موږ ته راځي، ویني د هیډینګ کلایبرالایټ د نور بخشونه هم لري، دلته موږ تغییرولی شو. په دو کې بعض مشهوره دي، لکه آریال چې دی، آریال دلته مشهوره دی، او پسې همداسې امپورټ مشهوره دی، او د نور مشهوره دي. بعضې نه دي مشهوره، بعض داسې دي سمبولونو په شکل راځي، دلته موږ هر یو ورته تعینولی شو. امپورټ د سمبولونو په شکل، لکه مطلب دا شکل چې دی، دا شکل دلته موږ ته په فریویو شکل ښیي، یعنې د لایف په شکل موږ ته ښیي چې په کوم شکل راځي. دلته د سمبولونو په شکل هم کولی شو موږ دا وښیو. دغه د هیډینګ بخش هغه فونټس شول. دلته کوم ټیم فونټس چې دي، کوم چې ډېر مشهوره دي، ټایمز رومان هم مشهوره دی، همداسې نور. او ریسنټلي یوزر فونټس هغه کوم چې موږ په د اخیره کې استفاده کړي هغه موږ ته دلته ښیي، او آل فونټس چې دي دلته هغه ټول فونټسونه موږ ته ښیي. دا خو د هیډینګ مربوط راځي. بل چې دی دلته چې دي کوم دي، دا بیا د باډي ټکسټ یا باډي یا کانټینټ فونټس موږ ته دلته ښیي. خپله د باډي چې کوم دی دلته موږ ته لیکي باډي، هغه کلیبري چې دی د باډي دپاره د آریال دی، او داسې نور دي، هر یو جدا جدا دی. دا دی نور دلته موږ ورته کولی شو چې تعین کړو، چې په هر فونټس موږ وغواړو دلته موږ تعینولی شو. بل چې دی دا د هغه لویولو کوچني کولو دپاره دی، یعنې کوم اندازه دغه موږ کوم لیکنه چې سلیکټ کړې، یعنې کوم پروګرام چې موږ سلیکټ کړی څومره کوچنی وي څومره لوی وي. په نورمال توګه دا ډېری کسان چې لیکي 12 په اندازه دا لیکي، د اندازه سایز هم دومره کې وي، او ته دو ډېرېدلی هم شي. مثلا موږ اوس که چېرې زه اوس بیخي ډېر ورته نوشته کړو، چې څومره یعنې که ډېر ورته نوشته کړو دلته موږ ته ایرور کوي، یعنې چې 1638 دانې پورې تاسو سایز لوړولی شئ، د دونه وروسته تاسو سایز نه شئ لوړولی. او دو هغه کنټرول شارټکټ کی چې دا کنټرول پلس شفت پلس پی ده دلته، او دا هم موږ دو کنټرول کی چې دا کنټرول شفت پلس اف ده. په دغو طریقه هم انکریس او ډیکریس د فونټسو په شکل موږ د کوچنی کولی او لویولی شو. ورته کوچنی کولی مطلب زه دا سلیکټ کړم، خو دلته چې دی کوم
تر 2 سايز پورې موږ کوچنی کولی او لویولی شو. اما ایدونه کې بیا ډېره حد یادونه نه هم پورته کېدلی شو، یعنې د دو کې لوړ یعنې په منظمه توګه ده لویېږي. دو ځایه موږ انکریز یې هم کوچنی کولی شو. دلته هم کنټرول هغه چې دی شارټکټ یې ده هغه موږ ته ښایي چې په کوم دی. بل چې دی د حروفو د موږ کومه نوشته چې ده په کومه کیز نوشته شوي وي دلته موږ هغه راښیي. مثلا اوس ده دا د چې دا سنټنسز په شکل ده، اما که چې د لاور کیز زه دا لوی کړم چې تاسو ښکاره شي. دا خو د سنټنسز ده چې لومړی حرف د سنټنسز شوي لوی وي، نو دا د په نورمال حالت کې ده. اوس لاور کیز چې شي هغه لومړی حرف چې دی د جملې هغه څه کې کوچنی کېږي. د هغو رقم نشته که غواړئ اپر کیز ټول حروف په لوی شکل وي، هغه شکل هم موږ تعینولی شو. کپیټالایز ایچ ورډ د لومړي حرفونه د هر ورډ چې دي دا لوی وي، هغه هم یې تعینولی شو. او که چیرې لومړي وینې موږ دلته ایرور هم راکړ، که چیرې کوچني وي د لومړي حرفونه د هر ورډ هغه هم موږ یې تعینولی شو. بل چې دی دا هم کلیر آل فارمیټینګ دی. که چیرې موږ مثلا په دو کې زه سلیکټ کړم سنټنس په حالت وي په نورمال حالت او بولډ کوم یې اټلیک کوم یې رنګ یې تغیروم، په دو کې زه غواړم بېرته دا کلیر شي، دو آپشن څخه موږ دو کماند څخه موږ استفاده کولی شو. اما که چیرې زه دو هایلایټ کړم دلته هایلایټ دا هایلایټ کړم تغیرات هم پکې راولم، زه اوس غواړم دا بېرته څه کړم یعنې کلیر شي. هغه هایلایټ چې نه پاکېږي نور هغه د نوشتې شکل او کوم بولډ که موږ کړی وي یا نور تغیرات ممکن هغه تغیرېدل یعنې کلیر کېږي. دا هم د هغو برخه شو. بل چې دی د بولډ برخه چې دی بعضې که چیرې موږ پروګرام سلیکټ کړو هغه موږ ته په نوشته کې روښانه ښکاره شي بولډ کوو یې یو څه اندازه لویېږي د نوشتاري شکل. بل اټالیک شکل وي یعنې یو څه په کټ شکل وي هم موږ یې تعینولی شو. او بل که چیرې انډرلاین کوو بعضې مهم ټکي په یوه پروګرام کې په یوه ټکسټ کې وي چې هغه موږ ته ډېر مهم وي، موږ کولی شو هغه انډرلاین کړو یا موږ که چیرې نوشته کوو هغه موږ د قلم په واسطه په نښه کوو، نو دلته هغه موږ انډرلاین کوو، دو ځایه انډرلاین کوو. دا انډرلاین دلته نور شیپونه دي، هر شکل موږ کولی شو په دې شکل په هر شکل چې وي موږ کولی شو انډرلاین یې کړو، چې هیڅ نه وي نان یې کړو. او بل مور انډرلاین دغه په راتلونکي کې هم دلته ویل کېږي دو ځایه هم موږ کولی شو د انډرلاین ورته چې کړو تعین کړو. دغلته بخش کې بېرته دو بخش ته راځو دا انشاءالله به وایو. بل انډرلاین کالر د انډرلاین ته رنګ غواړو ورکړو، دغه لاندې انډرلاین چې کوم وي دا رنګ ولري. مثلا زه دا لوی کړم تاسو ته رنګ ښکاره شي. اوس غواړم انډرلاین ته یو رنګ ورکړم، سور رنګ ورکړم، زیړ، هر رنګ چې ورکړم معلومېدلی شي چې کوم انډرلاین. بېرته کوچنی حالت راشي. دا هم د انډرلاین بخش. بل چې دی که چیرې موږ بعضې اوس انډرلاین نه یې زه وباسم بعضې جملات وي چې هغه موږ ریموو کوو یعنې په سر خط راولو دو ځای کولی شو یعنې سټریکټ رایټ کوو که نه دا دپاره دی. بل چې دی که چیرې موږ مضرب غواړو یا سبسکرایب یې کوو کولی شو. مثلا زه دلته لیکم H2O دلته ولیکم دا
لالی حالت رالم د دو بخش کې H2O کنه دغه چې دی اوس بولډ ټول کاپیټل کوم کنه دا چې دی اوس موږ ته څه ښکاري چې په دو کې دغه H2 د خو د اوبو فورمول دی کنه نو دا زه مضرب ته کولم H2 زه سبسکرایب کوم مضرب کېږي لوی کوم درته ښکاره شته دلته موږ ته ښکاري اما که چېرې بل دا خو دی سبسکرایب که چې یو سوپر سکرایب یې کوو هغه مثلا د کاربن ډای اکساید هغه هم لیکم دلته اوس دغه زه سلیکټ کوم تنها دوه زه کولی شم دلته یې مضرب په شکل نوشته کړو اما که چېرې یو عدد وي یعنې 5 په توان د 5 کنه او زه دا 5 تعینوم دا د توان په شکل موږ زه تعینولی شو توان په شکل او بل چې دی د ټکسټ افیکټ د ټایپ ګراف د شکلونه مو ورکوو چې آیا شډه ولري یعنې سایه ولري ونه لري ریفلکس یعنې انعکاس ولري که ونه لري موږ یوې نشته تعداد هغه تعینولی شو مثلا دا دو شکل په دو شکل وي په دو سایه ولري ونه لري دا زموږ هغه تعینولی شو کوم شکل وي کوم شیفت وي دا زموږ هغه تعینولی شو کوم سټایل کې وي هغه ټول رنګ یې کوم رنګ وي دا زموږ هغه تعینولی شو بل چې دی د هایلایټ بخش دی یعنې بکګراوند یې چې دو مثلا په دو هغه وي هر رنګ وي دا زموږ نان رنګ وي یعنې رنګ ونه لري دا زموږ هغه تعینولی شو د د بعضې نقاط د موږ په کلم کې یې رنګه کوو یعنې مهم ټکي او دا که چېرې بیا غواړو چې کاپي شي یا نه شي هغه موږ د کاپي په وخت یعنې پرنټوي په هغه وخت کې موږ دلته ښکاري د پرنټ بخش کې چې وي که نه دلته ورته ښکاري شي په دو رنګ دا کاپي کېږي که نه د بکګراوند دلته موږ ته ښکاري کاپي کېدلی شي یا نه شي کېدلی بس دا سوال پیدا کېږي شاید دغه بکګراوند ورسره کاپي کېږي که نه پرنټېږي کاپي کېږي بخښنې سره دا هم د هایلایټ بخش بل د نوشتارۍ دغه هغه نوشتو ته چې موږ رنګ ولیکو د هغو کالرونه دي اتومیک شکل چې دی دا خپله بلاک کالر لري نور کالر هم موږ د شاپ شکل موږ ورته تعینولی شو چې هر رنګ وي هغه دلته ریسنټ کالر چې موږ ورته جوړ کړی دلته موږ ته چک کېږي ښکارېږي نور شکلونه وي په هر شکل وي موږ خط وي نه وي ښه وایبریشن په کومه حالت کې ډارک موډ کې وي نه وي لایټ موډ کې وي دا زه تعینولی شو اوس راځو د فونټس بخش ته د فونټس کې دلته د فونټس مطلب هغه ډیالوګ باکس ته اصلا راځو که نه د فونټس بخش دلته مغه لاټین ټکسټ دی دلته کوم ټکسټ دی موږ د باډي دپاره دی او د هیډینګ دپاره دی موږ دلته تعینولی شو چې کوم ټکسټ وي په هر حرف شکل وي موږ دلته په سمپل کې ښکاري چې په کوم شکل په کوم ډیزاین دغه هیډینګ یا هغه باډي ټکسټ وي دلته موږ ته ښکاري دا زموږ تعینولی شو دلته هم تعینولی شو بل فونټ سټایل دی چې په ریګولر شکل وي منظم اټالیک شکل وي که په بولډ شکل وي دلته موږ ته سمپل یې ښکاره کوي زه درته بلاک کوم یا بل رنګ کوم اټالیک وي که نه وي موږ چېرې هغه ساحه سلیکټ کړې وي مثلا ریګولر منظم ډول وي اټالیک وي ګوره دغه موږ سلیکټ کړی د اټالیک شکل ته واوښته دا زموږ تعینولی ایدوز هم تعینولی شو ایدوز هم تعینولی شو بل سایز څومره وي لوړ وي ټیټ وي هغه ایدوز هم تعینولی شو او دلته هم تعینولی شو بل کامپلیکس سکریپټ وي مثلا موږ دا ځای د هیډینګ دپاره کوو که نه دا د هیډینګ دپاره وي او ما دا ځای د باډي دپاره وي تعینولی شو د بولډ او نورمال بولډ او همدارنګه هم بولډ شي هم ایټالیک شکل ولري دا تعینولی شو هم بولډ شو هم ایټالیک دا موږ تعین کړی و
سایز هم دومره دی چې ام بولد ام میتالیک شي دو ځای باډي موږ تعینولی شو شاید شي که نه دلته موږ ته سمپل راکوي که آیا نشي بولد شي څه نه نشي دو ځای موږ تعینولی شو بل د همدغو سایز چې په کومه اندازه 14 وي 12 وي په هر اندازه چې وي دو ځای تعینولی شو بل آل ټکسټ دی دلته یې کالر ورته تعینول شو د فونټس مثلا زیړ وي هر رنګ چې وي دو ځای تعینولی شو په هر رنګ موږ وغواړو بل هغه انډرلاین سټایل دی چې په هر سټایل وي دو ځای موږ هغه د انډرلاین سټایل دلته ورته تعینولی شو هلته اما دلته یوه خبر ده دلته که چیرې موږ مثلا زه دغه اوس انډرلاین کوم که نه زه دا سلیکټ کوم ټالیک نه باسم زه انډرلاین کوم اوس مثلا دا انډرلاین کوم په دو شکل انډرلاین ما نه انتخاب کړی او ځکه نه انډرلاین کړ دغه بر مثلا دا یا دا ام ایټالیک شکل ته اړم انډرلاین کوم دواړه اوس مشکل نشته دا اوس چې دی د ټولې هغه سنټنسز لاندې انډرلاین کېږي دو ځای موږ نشو تعینولی چې تنه د وردونو د لاندې هغه انډرلاین راشي دو ځای موږ کولی شو دا تعین کړو چې تنه د ورډ آنلی وردز آنلی په شکل راشي دلته بیا ټول مثلا زه دا سلیکټ کړم ورډ آنلی اوکې د تنه د هر څه شي دپاره یعنې ورډ دپاره جدا جدا انډرلاین راغله دا مې دو ځای تعینېدلی شي بل انډرلاین کالر چې په هر رنګ کې وي کالر یې دو ځای موږ تعینولی شو چې انډرلاین کوم کالر ولري بل افیکټ دی آیا هغه ټول بر شان چې موږ ویلي وو لکه دا آیا دلته موجوده ده دلته ټول هغه فریوي وي موږ ته ښایي چې په کوم شکل وي که نه دوه خطه وي یو خط وي په ورډ زموږ خط تېر کړل شي بل سوپر کیس وي مضرب په شکل وي د مضرب په شکل وي که د توان په شکل وي موږ دو ځای سوپر سکریپ او سب سکریپ دو ځای تعینولی شو چې دا زموږ نوشته په کوم شکل وي بل سمال کپس وي یعنې هغه نوشته یې لومړی حرف یې په کوم شکل وي لوی حرف وي کوچنی حرف وي دو ځای موږ هغه ورته تعینولی شو بل آیا زموږ دغه کوم پروګرام چې هایډین شي یا نه شي دو ځای هایډ شو هغه دو ځای تعینولی شو شاید هایډ شي یا نه شي بل دا خو د پریویو شکل د هغه نمونې موږ ته ښایي بل سیټ از ډیفالټ چیرې موږ په دغو کوم تغییرات راوستلي وي مثلا دم بولډ کړی وي ورته یې 200 ورته تعین کړی وي د خط و دغو نوشتې ډیزاین هم ورته تعین کړی وي موږ غواړو چې هغه آیا سیټ از ډیفالټ شي تنها د دو دپاره شي که آل ډاکومنټ بي سیټ on the normal template د نورو دپاره هم دغه تغییرات موږ ته راشي که رانه شي موږ تنها د آنلی دپاره که چېرې غواړو د نورو دپاره راشي خو هغه بیا راتلونکي کې مشکلات درته جوړوي ځکه ته نه غواړې چې په هغو شکل شي اما خپله په هغو شکل عیار شوی وي که نه نو تا توجه به دو ته نه وي د دو دپاره موږ تنها this document on this د دو دپاره کوو بل چې دی ټکسټ افیکټ دی دلته هم هغه د نوشتارۍ شکلونه دي دلته چې موږ نوشته کړي چې په کوم شکل وي مثلا نو فایل سلاید فایل وي ګریډینټ وي رنګونه موږ تعینولی شو چې هر رنګ وي انډیکریډیټ ټایپ یې سره کوم وي په کوم شکل وي ریډیال وي یعنې دو ځای هغه د دلته چې کوم شیان دلته فارمیټ ټکسټ افیکټ کې دلته هم تعینولی شو هم ټول تغییرات دلته هم راوستلی شو بل اډوانسډ بخش دی دلته هم هغه د هغو سپیس دی سکیل دی چې په کوم سکیل وي یعنې لوړ وي کوچنی وي د هغو سپیسینګ کې وي اوس مثلا د دغو فاصله چې ده زه اوس راځم د انډرلاین لرې کوم که نه زه د دو سپیس چې دی په یوه اندازه د دوی ترمنځ فاصله چې کومه ده
هغه په نورمال حالت کې دی. اوس که چېرې وغواړو دا ډېره شي دو زه تعینولی شو، مثلا لوړه شي تر 200 پورې، بیخي فاصله یې د یو بل ترمنځ ډېره شوه. اما که چېرې کمه شي هم موږ یې دو زه تعینولی شو، بیخي نږدې نږدې راشي، بیخي نږدې نږدې رسره راغلي دو زه موږ تعینولی. اما نورمال حالت یې همغه سل دی. سپیسینګ یې نورمال وي، اکسپینډ وي، کنسیډر وي، په هر حالت کې موږ دلته موږ ته اندازې دلته موږ ته هغه پریویو راښیي، دلته اندازه موږ تعینولی چې په کومه اندازه وي، دلته یې دو زه ورته موږ تعینولی چې په کومه اندازه وي. همغه نورمال حالت صحیح وي. بل پوزیشن یې په کوم که چېرې وغواړو په ریسټ حالت یا لوړ حالت کې وي، لاندې حالت کې وي، دلته موږ ته ښیي لاندې لوړ حالت کې وي. که چېرې سبسکرایب دا شیان ونه پېژنو دو زه هم موږ دا پوزیشن ورته تعینولی شو چې څومره لوړ وي څومره لاندې وي، دو زه موږ دا اندازه هم ورته تعینولی شو. بل چې کرنټ پوینټس وي، څومره پوینټ ورکوي که نه دی د دو د پوینټ اند اباو دپاره دی که نه. بل اوپن ټایم فیوچر دی، لایټرز نمبر سپیسینګ د نمبر سپیسینګ دپاره دی، د نمبر فارم دپاره دی چې په کوم شکل وي دو زه، او سټایلیک سیټس دی چې په کومه اندازه وي دو زه موږ تعینولی شو. یوز کانسیکټس الټرنیټ شکل ولري که ونه لري دو زه موږ دا ټول تعینولی شو. دا هم د نن ورځې دپاره هغه موضوع